عبدالرشید یم، عبدالرشید ایوبي د خوست ولایت اوسیدونکی او همدلته هم کاروبار لرو، په افغانستان کې هم اوسیږو. څه کاروبار کوئ دلته کې؟ دلته خو زه یو کنسټرکشن کمپنی لرم د نجم الافغان په نوم سره. دلته مقاولات العامه ورته وایي، مقاولات او بس ساختماني پروژې لرو همدلته په اماراتو کې. اوس نوی کوشش کوو چې پروژې لاسته راوړو. نو ته خو یو ښه تجارت کوي دلته کې، په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده؟ او موږ په افغانستان کې د اوس 2012 کال په شروع کې موږ چې ولیدل په افغانستان کې په تعلیمي لحاظ ډېر ستونزې موږ لرلې، او دا چې مثال په افغانستان په کابل کې چې د موږ تاسې مرکز ده، په مجموع کې دولتي یو پوهنتون و او د نورو پوهنتونونو هم ښه، خو بیا هم ډېر محصلین به 2012 نه به چې فارغ شول او هغه ته به مشکل لرل، لوړو تحصیلاتو ته به مشکلات و. نو ما خپله او سره د څو ملګرو نه موږ د لوړو تحصیلاتو یو مؤسسه جوړه کړه چې موږ هغې جواز واخیستو د دولت نه او یو ښه پوهنتون مو جوړ کړو د افغان یونیورسټي په نوم سره. او آینده کې هم څه پلانونه لرئ لکه د خپل وطن په حواله؟ او زه خپله ډېره لیوالتیا په تعلیمي لحاظ کې لرم چې زه په خپل وطن کې په تعلیمي لحاظ زه ډېر کوشش وکړم چې همدغه افغان انسټیټیوټ ته زه انکشاف ورکړم ولایتونو ته، جلال آباد ته او خوست ته او قندهار ته. اول کوشش به مې دا وي انشاءالله، خو په دې خاطر چې یو څه ستونزې دي، فساد دی او امنیت ستونزې دي، نو موږ تر اوسه پورې یو څه مشکلات لرو. کوشش به دا کوو چې انشاءالله دغه ته په تعلیمي لحاظ موږ نور هم انکشاف ورکو او ټول ولایتونو ته دغه پروسه موږ وغځوو. ډېره مننه ستاسو. مننه، خوشحاله. ستاسو شمشاد نه هم مننه. ډېر تکړه شاعر ادیب پیاز رباني صاحب را سره ولاړ دی. ستړي مه شئ پیاز صاحب. مننه، تاسو ستړي مه شئ، هر کله راشئ، قربان مې شم. تاسو خو شاعر ادیب سړی وئ، په دې تېر وخت کې ما کتېدل چې دا کومې د سماجي اړیکو دا ویب سایټونه دي، په دې کې د پښتو او د لهجو په حواله باندې یو ستونزه راپېښه شوه چې د یو بل په لهجو باندې د کوزي پښتو